غني ته د ډاکټر حنیف خلیل تازه چاپ شوی کتاب دی چې د مشهور شاعر غني خان د شاعرۍ په اړه پکې بحث شوی. ډاکټر خلیل وایي په دې کتاب کې د غني خان د شاعرۍ په اسلوب، فلسفې، نفسیاتو، رومانویات، سیاسي او ترقي خوښونکي فکر او ځینو نورو مسایلو بحث کړی او د غني خان هغه مرکه یې هم پکې چاپ کړې ده چې 22 کاله مخکې د کتاب لیکوال ورسره کړې وه. د دې کتاب په اړه مو له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مو راته ووایئ چې په دې کتاب کې د غني خان د شاعرۍ په کومو اړخونو خبرې شوي؟ ډېره مننه ګران هیواد. ما دا کوشش کړی دی چې د غني خان اسلوب څه دی، دغه انداز څه دی، د غني فلسفه څه ده، د غني په شاعرۍ کې نفسیاتي خبرې شوي دي، هغه څرنګه دي، د غني د حسن تصور څه دی، د غني په شاعرۍ کې مقصدیت او حقیقت پسندي په کوم انداز بیان شوی ده. دغه اړخونو ما جایزه اخیستې ده او بیا د غي د شعري نمونه مې هم ورکړي دي. ډاکټر صاحب، د غني خان د شاعرۍ، فکر او ژوند په اړه خو لیکنې او کتابونه مخکې هم خپاره شوي. ستاسې د دې څېړنې توپیر له مخکینیو هغو سره څه دی؟ بالکل د غني خان په فکر او په شاعرۍ بحثونه ډیر شوي دي، کتابونه به ډیر لیکل شوي دي، تر دې چې د پی ایچ ډي یعنی ډاکټرۍ او د ایم فل مقالې هم په لیکل شوي دي. خو دغه موادو په موجودګۍ کې هم ما ضرورت ځکه محسوس ک چې د غني خان شاعرانه اسلوب څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و. د غني خان د حسن تصور څه دی، په دې کوم منظم بحث نه و. د غني خان د نفسیاتو یا نفسیاتی انداز څنګه دی، په دغه باندې هم منظم بحثونه نه وو. او بیا د غني خان په د حقیقت پسند او ترقی پسند تصور باندې هم منظم بحثونه نه وو. غني خان چې د بحث لاندې راغلی دی نو زیات داغه په رومانویت خبره شوې ده او داغه په فلسفیانه تاثر خبره شوې ده. دغه نور اړخونه اشاره خو ورته شوې دي، خو جایزه یا تجزیه نه ده اخیسته شوې. ډاکټر صاحب، تاسې د کاظم خان شیدا په اړه دا خبره کړې وه چې دی په هندي سبک کې د بیدل، غني کشمیری او طالب عملي د کچ شاعر وو، خو د خپلې کچې داسې نقاد پیدا نه کړ چې تشریح کړي. د غني خان په اړه که راته ووایئ چې د ده شاعري ته هغسې توجه وشوه چې لازمه وه؟ توجه خو ډېره زیاته شوې ده ورته، خو زه د غني خان په اړه هم دا خبره کوم چې د غني فکر کې کوم ژورتیا ده، د غني چې کوم اسلوب دی، دغه چې کوم شاعرانه ځانګړتیاوې دي، هغه څنګه د شلمې صدۍ په شاعرانو کې د نورو نه جدا دی، بیل دی. بیا دغه په فکر کې چې کوم هغه فلسفیانه تصور دی، نو زما خیال دی چې غني هم په صحیح معنی لا نه دی دریافت شوی. بحثونه پې روان دي، ډېر پې شوي دي، نور به هم کېږي، خو غني چې د کومې پایې شاعر او مفکر دی نو پاره باندې د نورو کارونو ضرورت دی، او غني چې د کوم مقام او د کوم سویې لیکوال دی نو دا غي تعین هم لانه ده شوی. تاسو ویل چې په کتاب کې مو د غني خان د اسلوب او انداز په اړه هم بحث کړی. له نورو شاعرانو سره د غني خان د اسلوب او انداز توپیر په څه کې دی؟ دا څه ده چې شاعري ډیر خلک کوي او د ډیرو شاعرانو چې کوم انداز دی یو بل ته ورته هم وي. غني بالکل ځانګړی دی، هغه د فکر په لحاظ خو د ځان نه مخکې ځنې شاعرانو تقلید کړی دی، یعنی ځنې موضوعات یا فلسفیانه مفاهیم خو د ځنې نورو شاعرانو راخستی دي، خو داغه چې کوم پیشکش دی، داغه چې کوم انداز بیان دی، هغه بالکل ځانګړی دی. او د ځانګړتیاوي ځنې نښې دادي چې د غني ژبه چې ده هغه بالکل د عام استعمال او د روزمره محاورې تر مخه کومه ژبه چې بلکې غني خان په خپل وی چې ما د مور نه پښتو په کوم ټکو زده کړې د ز شاعري هم په هغه ټکو کې کوم. بیا د غني په شاعرۍ کې چې کوم ترنم او کوم مستی او چستی او رواني ده نو هغه په نورو شاعرانو کې نخ کاری. بیا د فکر په لحاظ چې غني کوم ژور فکر لري هغه د اثر په نورو شاعرانو کې نخ کاری. بیا د غني چې کوم د نظمونو یو د اوږد نظمونو لیکلي دي، یو پوره یو تسلسل پکې موجود دی، یو افسانوي سسپنس پکې موجود دی، هغه په ډیرو کم شاعرانو کې په نظر راځي
بیا غنی زما خیال همدغه د پیشکش خبره چې زه کوم نو هغه په ډیرو حوالو داسې دی چې موږ بل غنی نه لرو، بس غنی دی. ډاکټر صاحب د غنی خان په شاعرۍ کې څوک روماني اړخ مهم ګڼي، ځینې فلسفي شاعر ګڼي، ځینې په شعرونو کې په تصوف پسې ګرځي او ځینې په شعرونو کې سیاسي او ټولنیز بغاوت مهم بولي. تاسې چې څېړنه پرې کړې کوم اړخ مهم او جوت درته ښکاري؟ دا ستاسو پوښتنه ډیره مهمه ده. د هغې وجه دا ده چې غنی خان چې چا هم د بحث لاندې راوستی دی نو زیاتو خلکو ورته رومانوي شاعر ویلی دی او د رومانوي شاعر سره سره فلسفي شاعر هم ورته ویلی دی. خو که غور وکړو د غنی د کلیاتو یا دغه د نورو کتابونه چې د ځان له چاپ دي په هغې غور وکړو نو په غنی کې یوازې فلسفه او رومانویت نه دی، په غنی کې یو زبردست سیاسي شعور موجود دی، په غنی کې یو زبردست مزاحمتي رنگ موجود دی، په غنی کې یو زبردست ترقی پسند تصور موجود دی. داغه په شاعرۍ کې یعنی دا ځمکني حقیقتونه چې دي هغه داسې بیان شوي دي چې هغه د رومانویت نه ډیر لري دي. یعنی رومانوي دنیا خو د خیال او تصور دنیا ده. غنی خان د خیال او تصور دنیا کې هم شاعري کړې ده. د غنی سره یو تخیلاتي انداز هم شته. خو بیا چې کله موږ راشو د غنی خان ځنې نظمونو ته چې په هغې کې د غنی خان ځنې ترانې شاملې دي، ای زما وطنه د لالونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما. نو دا اوس مقصدیت ته رومانویت نه دی. دغه شان چې موږ د خپل اثر چې کوم سماجی او ټولنیز شعور دی هغه د غنی خان په شاعرۍ کې ګورو نو هغه رومانویت نه دی، هغه مقصدیت دی. زما مقصد دا دی چې د غنی شاعري د ډیره پراخه خو موږ د فلسفي او د رومان پورې محدودو. په کار دا چې موږ د هغه په شاعرۍ کې د انسان داخل هم ولټو چې موږ نفسیات ورته وایو، یعنی هغه د شعور او لاشعور خبرې هم په داسې انداز کړی دي چې هغه د انسان د داخلي دنیا تصویر کشي په شاعرۍ کې کوي چې ډیر کم شاعران دغه سي دي او دغه شان نور رنگارنګي هم لري چې موضوعات یې ګڼ شمیر دي. ډاکټر صاحب غنی خان په یو سیاسي کورنۍ کې رالوی شوی وو، د عدم تشدد د فلسفې د یو سرلاري باچا خان زوی وو. تاسو یادونه وکړه چې سیاست ته هم د غنی خان تمایل وو. په شاعرۍ کې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې خبره کړي کنه د بیل سیاسي فکر خبره کوي؟ دا سده چې زمونږ ډیر نقادان او دانشور چې په غنی خان بحث کوي نو هغوی د سیاسي تصور هم د باچا خان د تصور سره هم خیال غني. خبره ده چې غنی خان د خپل بابا خان عبدالغفار خان سیاست د غي جدوجہد د غي حلو زلو ته ډیر احترام لري، خو د فکر په لحاظ چې کومه بنیادی فلسفه د عدم تشدد ده غنی خان د هغه سره موافق نه دی. غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړي بلکې دغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی. د غنی خان په شاعرۍ کې د یو داسې جدوجہد نخې دي چې پښتون وینه ګرمي، د پښتون جذبات راوچتي او هغه دا قسم شاعري کوي چې د غلامۍ د تصور خلاف جنگ کول غواړي. هغه دا قسم شاعري کول غواړي چې که خازش نیمه په قبر وی ولاړي، که غلام مړوم راځي توکي په لاړي او که په خپل وینو نوم لمبېدلې په ما مپلیتوي د جمعات غاړي. هغه دا قسمه د غورزنګ شاعري کوي چې بالکل د عدم تشدد سره اپوټه لار باندې روانه ده او کله کله داسې شعر هم پکې راشي چې پښتنو ته د ملي شعور د تعلیم د ویختیا درس هم ورکوي، خو مجموعي پیغام دغه د شدت پسندۍ دی او د پښتون د جلالي رنگ ترجمان دی. ډاکټر صاحب تاسو مخکې وویل چې د غنی خان په شاعرۍ باید لا ډېرې څېړنې وشي. په شاعرۍ کې کوم نور اړخونه پاتې دي چې راوسپړل شي؟ دا څه ده ګرانه چې څنګه ما تاسو ته ویل چې غنی او دغه فکر بیخي او سمندر دی او د سمندر احاطه کول ډیر ګران دي. نو دا خو د خوشقسمتۍ خبره ده چې غنی خان ته زمونږ اثر زمونږ لیکونکي زمونږ دانشور متوجه خو دي، خو دا توجه ډیره وروسته راغلی ده. یعنی داسې یو شمېرې چې په تیرو 15 کالو کې دانشوره طبقه غنی ته متوجه شوې ده. د دې مخکې په علمی او تحقیقي او تنقیدي حلقه کې د غنی خان ذکر ډیر کم کېدلو. دغه تیر 15 کال چې دي نو د غنی په فلسفه هم کار کیږي، دغه په رومانویت هم کیږي، دغه په نورو اړخونو هم کیږي.
الهیاتو باندې هم کېږي خو ضرورت د دې خبرې دی چې په دې 15 شلو کالو کې ډیر کم کار شوی دی دا چې کوم د تیز کار زمانه یادوم هغه هم کم دی زمونږ د نشوري طبقه له پکار دي چې د غنی فکر ته ورډوب شي او غنی دریافت کی غنی چې د کوم لیول شاعر دی او مفکر دی او د فلسفي یا فلسفیانه سوچ ترجمان دی پاره کې د ډیر کار ضرورت دی او هغه زمونږ چې کوم علمي طبقه ده هغه د دوی ذمہ داری ده چې په غنی خان مزید کار وکړي او تیزه سره